که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نو د دنیا که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نو د دنیا کل جهان د محمد پروي پیدا شه کل جهان د محمد پروي پیدا شه محمد دې د تمام جهان ابا نبوت په محمد باندې تمام شه نشته پس له محمد انبیا نور حال د محمد په جهان کې چې بوی نوي د آدم او د حوا په صورت کا آخرین دې پیدا شوه په معنا کې اولین دې د هر چا خدای مګڼه بېشکه چې بنده دی خدای مګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي پرشتیا که محمد دی که نبی دی که ولی دی که عصوی دی محمد دی د همه واړو پیشوا چې دین د محمد دی قبول کړي جنتی دی که فاسق دی که فارسا محمد د گمراهانو رهنما دی محمد د گمراهانو رهنما دی محمد دی د ړندو د لاس عصوا محمد دی د ړندو د لاس عصوا کرنا دم پیروي د محمد دا غنا نشتا په جهان بلرنا محمد دې د بیچارو چاري ګرځي محمد دې د هر درمن لره دوا زرحمان د محمد د درخاک روبیم کمی خدای نکل دی در جدا صلی الله علیه وسلم دا د رحمان بابا د نبی علیہ السلام په شان کې نعت مبارک ولوستل شو الله پاک دې موږ د نبی علیہ السلام سره د ډېر محبت کولو توفیق او طاقت راکړي ستاسو مهرباني وکړئ د دې چینل مقصد هم دا دی چې موږ د رحمان بابا ټوله شاعري چې کوم ده هغه تاسو ته پر مخامخ کو په ویډیو په شکل کې په یوټیوب په نورو چینلو کې هم شاعري شته دی داسې په کتابونو کې هم شته دی مختلف خلک په سازونو په دې طریقو باندې هم وایي خو لیکن زموږ مقصد دا دی او د هغو پکې بیا دا نقصان کړی چې کم ګران ټکې مشکل ټکې چې کم بند چې کم دی هغه مشکلي نو هغه پکې هغو پرېښودی نو مونږ به انشاءالله دا نه کوو که مشکلي او که اساني نو انشاءالله ټول به یې ویو او تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو دا زموږ د ویډیو چې کم دی دا د ځان سره سیو کوئ او خپل د فرند سره دا شیر کوي ډیره شیر کوي او د دې سره چې تاسو ته په دې تاسو چې کله د رحمان بابا د اشعار ګورئ په دې کې لکه نن د محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کم دا نعت ویلی یا نور چې مونږ کوم اشعار ویو پای کې داسې مشکل الفاظ پکې راشي داسې مشکل الفاظ چې تاسو د هغې په معنی باندې نه پوهیږئ چې دې څه معنی ده په دې کې نو تاسو په کمنټ کې د هغې زموږ نه تپوس کوئ انشاءالله مونږ به تاسو لا زر تر زره د هغې جواب راکو نو انشاءالله په داسې دغه کې به زموږ دا فرینډشپ چې کوم دی دا به جاری او ساری وي نو الله دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي محمد صلی الله علیه وسلم سره د ډېرې مینې طاقت او توفیق موږ له راکړي ځکه چې د نبی علیه السلام د مینې نه بغیر
ایمان چې کوم دی نو دا نامکمل دی، دا مکمل کېدی نشي. د ایمان د مکمل کېدو یو غټ شرط چې کوم دی هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مینا او محبت دی. نو چینل چې کوم دی دا پښتو 360 د یوټیوب چینل له زمونږ دا خپل تاسو هم سبسکرایب کړئ او خپل فرند چې کوم دی زموږ سره تعاون وکړي او هغه باندې سبسکرایب کړئ، هغه باندې سبسکرایب کړئ او هغه ته زموږ د چینل چې کوم دی دا ته ریکمند کړئ. ته مطلب دا چې هغه ته وایي، هغه ته دا سرچ کړئ، دا ته وښایي، په دې کې به ان شاء الله زموږ او تاسو ټول فائدې. مهرباني، ډېر مهرباني.